که تاسې په ګوګل کې سرچ وکړئ چې د اسلام د تاریخ ټول نه بهترینه وخت کوم یو دا هغه وخت و چې د انګلیش په اصطلاح کې دې ته اسلامیک ګولډن ایج وایي، یعنې د اسلام هغه دوره کوم چې د سرو زرو دوره وه. پوهېږئ یوه هغه وجه څه شی وه چې مسلمانانو باندې په تاریخ کې دا بهترینه وخت راوسته. تاسو به ډېر زیات حیران پاتې شئ چې زه تاسو ته ووایم، او هغه کتابونه ترجمه کول شو. د عباسي خلافت یو خلیفه و چې مامون نومېده. دی په عراق بغداد کې د بیت الحکمه په نوم باندې یو ځای جوړ کړ چې په انګلیش کې ورته د هاوس اف وزډم هم ویل کیږي. په دغه ځای کې د سلګونو علما راجمع کړل او دوی ته یې وویلې چې تاسو د یونان، فارس او دغه شانتې د نورو ژبو علمي کتابونه د عربي ژبې ته تاسو د ترجمه کوي، او دغه شانتې په علمي بابونو کې تاسو په عربي ژبه کې نور هم ریسرچ وکړئ او نور هم علم پکې زیات کړئ. په دغه دور کې چې کله مسلمانانو په فزیکس، کیمستري، بیولوژي، فلسفې، تاریخ او دغه شانتې ریاضي کې ډېر زیات پرمختګ کوو، په دغه دور کې اروپایان او مغربیان دا د جهالت په تورو تیارو کې ډوب وو. کله چې اروپایانو او مغربیانو وغوښتل چې موږ هم کامیابي ترلاسه کړو، نو دوی د مسلمانانو نه په هسپانیا کې، قرطبه کې، تولیدو کې او دغه شانتې په اندلس کې او نورو مختلفو ځایونو کې علمونه حاصلول شروع کړل. د ساينس په هر یو باب کې، په فلسفه کې، په تاریخ کې هم، تر دې پورې چې کله مسلمانانو د لاس نه هسپانیا دا ووتله او اروپایانو په هغې باندې چې کوم د قبضه واخیستله، دوی د مسلمانانو ټولو کتابخانې دی په حفاظت سره واخیستلې په لاس کې، او بیا دغه عربي کتابونه یې ټول خپلو ژبو ته ترجمه کړل، دې دپاره چې دوی پرمختګ ترلاسه کړي. د تاریخ دغه وړه حصه ما تاسو ته ولې وویلې، زه اوس تاسو ته دغه وایم. به حیثیت مسلمانان موږ همیشه دپاره دا دعوه کوو چې اسلام او مسلمانان دا هغه خلک دي چې دنیا ته همیشه دپاره تهذیب ورکړی. دې دنیا ته بیولوژي، کیمستري، فزیکس، ریاضي او په دغه مختلفو بابونو کې دې دنیا ته علم ورکړی دی. بیا به حیثیت پښتانه موږ همیشه دپاره دا دعوه کوو چې پښتانه هغه خلک دي چې دا ډېر درانه، سنګینه، باغیرته او باجرته خلک وو. خو د یو لحظې دپاره تاسو د دوه پوښتنې لږ ځان نه وکړئ چې موږ چې کوم عربو باندې او کوم مسلمانانو باندې نن فخر کوو، دا کوم مسلمانان وو؟ آیا دا هغه سونو کاله مخکې مسلمانان وو که نه د دې زمانې مسلمانان چې موږ یو؟ یا هغه پښتانه چې کوم باندې موږ نن فخر کوو دا کوم پښتانه وو؟ آیا دا 100 کاله یا 50 کاله مخکینی وو که نه نن د دې زمانې پښتانه وو؟ که تاسې چېرته فکر دغه وي چې د نن د دې زمانې هم کوم پښتانه چې کوم دي دا ډېر باحیا خلک دي، ډېر د خپلې ژبې ته خدمت کړی دی، تاریخ ته خدمت کړی، ننګ او غیرت والا خلک دي، نو تاسو د یو دقیقې دپاره خپل فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام او ټیک ټاک خلاص کړئ. د دې پښتنو کوم خدمات دي حیا ته، ژبې ته، دین ته او خپل تاریخ ته، دا به تاسو ته په خپله ډېر ښه واضح شي. زه یم عاصم، تاسو په دې وخت کې ما ګورئ په پوهه پروډکشن کې. علي رضی الله تعالی عنه وایي که چېرته تاسې غواړئ یو قوم وګورئ چې څونه بهترینه دی، نو تاسې وګورئ چې هغې کې د علم خاوندان څونه دي. په حیثیت د یو مذهب والا مسلمانان او بیا په حیثیت د یو قوم پښتانه که چېرته موږ غواړو چې کامیاب شو د دنیا په هر یو میدان کې، موږ به هغه قدم اخلو کوم چې عربو په عراق بغداد کې اخیستی و، په بیت الحکمه کې، کوم چې اروپایانو او مغربیانو په هسپانیا، قرطبه، تولیدو او کایرو ایجپت کې اخیستی و. تقریبا 15 میاشتې مخکې د څه ملګرو په مشوره باندې او د هغوی په زحمتونو باندې موږ پوهه پروډکشن شروع کړ، او نن الحمدلله د پوهه پروډکشن 50,000 فالوورز دا پوره شول. زه پوهیږم په دې خبره باندې چې 50,000 فالوورز په میډیا کې دا هیڅ هم نه دي، خو زه فکر کوم د علم دپاره 50,000 فالوورز راغونډول دا یو ډېره لوی خبره ده، او دا زموږ د کامیابي دپاره یو ورکوټی قدم دی، خو ښه قدم دی. په پوهه پروډکشن کې زه ډېر زیات اول مننه کوم د ټولو هغه ملګرو دوستانو نه چا چې په دې کې موږ ته مشوره راکړې، چا چې په دې کې موږ سره زحمتونه باستلي دي، او بیا تاسو ټول نه زه ډېر مشکور یم په دې باندې چې تر نن ورځې پورې موږ سره په دې سفر کې یو ځای وئ، او انشاءالله دې نه پس هم یو ځای وئ. موږ به همیشه دپاره انشاءالله دا کوشش کوو چې په پوهه پروډکشن کې مفید کنټنټ دا موږ د خپلو لیدونکو دپاره راوړو. د مغربي، د اروپایي او دغه شانتې د نورو مختلفو علماو بهترینه لیکچرې دا موږ پښتو ژبې ته وژباړو، تر دې پورې چې زموږ لیدونکي دې دا مستفید شي. په راروانو وختونو کې به پوهه پروډکشن انشاءالله د اوسني عصر بهترین علماو د دې چې کوم بهترینه مناظرې شوي دي دا به موږ ترجمه کوو، او دا به بیا د پوهه پروډکشن په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کیږي. تاسو ټولو ته دعوت دی چې پوهه پروډکشن په یوټیوب چینل کې هم موږ سره یوځای شئ.
په پوهه پروډکشن کې ستاسې د لیدل، ستاسې ویډیوګانې خوښول او ستاسې تبصرې چې کوم تاسې په کمنټونو کې بیا کوئ، دا زموږ دپاره ډېر د قیمت وړ دي. زه ډېر خوشحالیږم په دې باندې، ځکه دا هغه قدم دی چې کوم عربو په بغداد کې اخیستی و، کوم چې اروپایانو او مغربیانو په هسپانیا، قرطبه، اندلس، ټلیډو او دغه شانتې نورو ځایونو کې اخیستی و. همدغه قدم موږ دغلته په پوهه پروډکشن کې اخیستی دی او زه په دې ډېر خوشحاله یم چې موږ سره په دې کې ډېر وروڼه او دوستان دا موږ سره پکې یو ځای دي. پوهه پروډکشن دا یوازې زموږ کار نه دی، بلکې دا د هر هغه مسلمان پښتون ذمہداري ده کوم چې د دې قوم دپاره ګټه او ترقي غواړي. په دې مقصد کې راځئ تاسې هم موږ سره یو ځای شئ. که تاسې هر قسمه همکاري په دې کې کولی شئ پوهه پروډکشن کې، که تاسې ژباړه کولی شئ، که تاسې ویل کولی شئ د ژباړې یا هر قسمه دغه ایمیل تاسو ته ښکاري، په دې باندې موږ سره رابطه وکړئ. پوهه پروډکشن یوازې مقصد مسلمانانو او پښتو ته خدمت کول دي.